د شال ټلویزیون قدرمن لیدونکو سلامونه. پام وکړئ د دې مهال لنډو خبرونو ته. د ایران بهرنیو چارو وزیر کابل ته په یو رسمي سفر راځي. کابل کې د ایران سفارت په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچي به ډیر ژر کابل ته سفر وکړي. که څه هم د نوموړي د سفر په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي، خو په دې وروستیو کې د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو د حقابې په سر ناندرۍ بیا زیاتې شوي دي. که څه هم د ایران او طالبانو ترمنځ د اوبو پر سر وخت ناوختون بحثونه راپورته شوي، خو ایران له طالبانو سره خپلې سوداګریزې او ډیپلوماتیکې اړیکې تودې ساتلې دي. د نړیوالې جنایي محکمې څارنوالۍ د طالبانو د مشر هیبت الله خونزاده او د طالبانو د حکومت د سترې محکمې د مشر عبدالحکیم حقانی د نیولو امر صادر کړ. د دغه دفتر لخوا په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د طالبانو دغو مشرانو د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي له امله د انسانیت پر وړاندې جرمونه ترسره کړي دي. مخکې له دې د نړیوالې جنایي څارنوالۍ دفتر مشر کریم خان ویلي و چې د افغان ښځو لپاره ښه پیغامونه لري او د دوی لپاره به ډیر کارونه ترسره کړي. له یوې بهرنۍ کمپنۍ سره د برېښنا تولید برخه کې د پانګونې هوکړلیک لاسلیک شو. د افغانستان برېښنا شرکت عمومي اجرایوي رئیس ډاکټر عبدالباري عمر د چک جمهوریت د برېښنایي تجهیزاتو د تولید او عصري سیستمونو جوړولو کمپنۍ NWT له مسؤل ډیوډ ویټیک سره د برېښنا تولید برخو کې د پانګونې مشترک هوکړلیک لاسلیک کړ. دغه هوکړې پر اساس بیا د کمپنۍ افغانستان کې د برېښنا تولید سربېره تخنیکي برخو کې پانګونه کوي او د افغانستان برېښنا شرکت تخنیکي کارکونکو ته به د برېښنا ضایعاتو مخنیوي او نویو سیستمونو تطبیق برخو کې روزنه ورکوي. د امریکا کانګریس یو شمېر غړو د افغان پناه غوښتونکو د منلو بهیر څخه د بندیزونو لرې کولو غوښتنه کړې. د امریکا قانون جوړونکو د ډونالډ ټرمپ د پناه غوښتنې پروګرام د ځنډولو پر پریکړې سختې نیوکې کړي او د دې پریکړې د سملاسي بیاکتنې غوښتنه یې کړې. د امریکا د سنا بهرنیو اړیکو د کمیټې جګپوړي غړي جین شاهین په یو بیان کې ویلي چې دغه حکم عملي کېدل له امریکا له لوري د هغو کسانو پر مخ د ګزار په معنا دی چې مرستې ته اړتیا لري. په همدې حال کې ځینو سرچینو ټینګار کړی چې د ټرمپ په پریکړه کې هغه کسان شامل نه دي چې د کډوالۍ ځانګړې ویزې لري. دغه پروګرام د کانګریس لخوا څارل کیږي او په دې اجرایوي حکم کې به شامل نه وي. یونیسیف وايي افغان ماشومان د تنفسي ناروغۍ له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو له ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسیف ویلي چې په افغانستان کې د هوا په سړېدو سره ډېری ماشومان د تنفسي ناروغیو له ګواښ سره مخ شوي دي. د یادې ادارې د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي هڅې یې پیل کړي چې د هیواد ټولو روغتونونو ته درمل او نور تجهیزات انتقال کړي. بل خوا ډاکټران وایي چې ماشومان باید واکسین او هغه ماشومان چې پر سینه بغل اخته وي له نورو جلا شي. لوګر کې د 32 میلیونه افغانیو په لګښت روغتیايي مرکز پرانیستل شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان امرخیل وایي چې د لوګر محمد اغې ولسوالۍ زرغون خارسیمه کې د یو روغتیايي مرکز پرانیسته وشوه. د نوموړي په وینا یاد روغتیايي مرکز د 32 میلیونه افغانیو په لګښت جوړ شوی دی. د خوست په زندان کې د لومړي ځل لپاره د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. په خوست کې د طالبانو سیمه ییز مسؤلین وایي چې دغه ولایت په مرکزي زندان کې په لومړي ځل د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له لوري د حرفوي زده کړو مرکز پرانیستل شو. د خوست د زندان مسؤلین وایي چې د حرفوي زده کړو دغه مرکز کې به 80 زندانیانو لپاره د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شي او 6 میاشتې به دوام وکړي. د نوموړي په وینا له دې پروسې موخه دا ده چې زندانیان له ازادېدو وروسته بیا جرمونو ته مخه نه کړي او خپلې کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. د معلوماتو له مخې دا مهال د خوست په مرکزي زندان کې د 10 ښځو په ګډون 908 کسان بندیان دي. ایران کې یو افغان د مخدره توکو د قاچاق په تور اعدام شوی دی. ایران کې د بشري حقوقو یو سازمان اعلان کړی چې د دې افغان د اعدام حکم د تېرې سې شنبې په ورځ سهار مهال د ایران په بندر عباس کې اجرا شوی دی. د معلوماتو له مخې اعدام شوی کس سردار محمد نومیده چې د فراه ولایت اوسیدونکی او شاوخوا 1.5 کال مخکې نیول شوی و. دا په داسې حال کې چې په تېرو 2 میاشتو کې په ایران کې د فراه ولایت لږ تر لږه 4 اوسیدونکي اعدام شوي دي. سعودي عربستان په امریکا کې د سوداګرۍ او پانګونې لپاره 600 میلیارډ ډالر ځانګړي کړل. د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د امریکا له نوي ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په ټلیفوني خبرو کې اعلان وکړ چې ریاض موخه لري څو له امریکا سره د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په موخه د راتلونکو 4 کلونو لپاره 600 میلیارډ ډالر ځانګړي کړي.
د سعودي عربستان د رسنیو د راپورونو له مخې دا سپینې ماڼۍ ته د ډونالډ ټرمپ تر بیرته راستنېدو وروسته له یوه بهرني چارواکي سره د هغه لومړنۍ ټلیفوني خبرې دي. د سعودي عربستان ولیعهد ویلي چې نورو ښو فرصتونو ته په کتو سره به ریاض له واشنګټن سره په سوداګرۍ او پانګونه کې زیاتوالی راولي. د یادولو ده چې ډونالډ ټرمپ د دوشنبې په ورځ د لوړې له مراسمو وروسته وویل چې د نوي حکومت لومړنی بهرنی سفر به سعودي عربستان ته وکړي. ټرمپ رسما د امریکا په پوځ کې د نرښځیانو دندې وځنډولې. د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د بایډن دورې هغه قانون لغوه کړ چې دغه هیواد په پوځ کې د نرښځیانو خدمت کولو ته لاره هواروي. د امریکا رسنیو د معلوماتو له مخې دا مهال د امریکا په پوځ کې تر 14,000 پورې نرښځیان برخه لري. د چهارشنبې په ورځ د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نرښځیانو په اړه د بایډن دورې اجرایوي فرمان لغوه کړ او دغه هیواد په پوځ کې د نرښځیانو په دندو بندیز ولګېده. ټرمپ د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه چې په امریکا کې به یوازې 2 جنسیتونه له دې وروسته دندې او زده کړې ترسره کړي. غزه کې د امنیت ټینګښت لپاره د حماس 6,000 ځواکونه ځای پر ځای شوي دي. نړیوالو رسنیو د غزې تړانګې د پولیسو د ویان له قوله خبر ورکړی چې د غزې تړانګې د امنیت د ټینګښت او نظم ساتلو لپاره 6,000 پولیس د تیارسۍ په حال کې دي. د یادونې وړ ده چې د اوربن له هوکړې سره سم اسرائیلي پوځ له غزې د وتو په حال کې دی او د دغې تړانګې د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د تیر په څیر د حماس پر غاړه وي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا وایي چې د چهارشنبې په ورځ له 800 څخه زیاتې په مرستندویه توکو بار لارۍ موټرونه غزې ته ننوتل. د راپورونو له مخې د خوړو او درملو دا لویه برخه د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن له پلي کېدو 4 ورځې وروسته راځي. یادې ادارې ویلي چې دا معلومات د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربن د تړون د منځګړو یعنې قطر، مصر او متحده ایالاتو څخه ترلاسه کړي دي. المان کې یو افغان د یو ماشوم په ګډون 2 تنه وژلي دي. د رویټرز خبري اژانس د خبر له مخې د جرمني د اشکافینبرګ په ښار کې پولیسو یو 23 کلن افغان په دې تور نیولی چې په یو وړکتون کې پر ماشومانو د چاقو په وسیله برید کړی او د یو ماشوم په ګډون یې 2 کسان وژلي دي. راپور کې راغلي چې بریدګر د پخلنځي په چاقو څو تنه نور هم ټپیان کړي دي. د جرمني امنیتي چارواکي وایي چې دغه افغان د تاوتریخوالي پخوانۍ سابقه درلوده او په رواني روغتون کې تر درملنې لاندې و. دغه چارواکي زیاتوي چې پریکړه شوې وه چې نوموړی باید له المان څخه وشړل شي خو د درملنې د اړتیا له مخې په المان کې پاتې شو. په همدې حال کې د جرمني لومړي وزیر دغه پیښه یو وحشتناک عمل بللې او له قرباني شویو کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. د شال ټلویزیون قدرمنو لیدونکو دا او د دې مهال لنډ خبرونه تر بیا ښې چارې.